د مبارک د پیزار تسمو شلیدا نو نبی علیه السلام انا لله و انا الیه راجعون استرجع فرمایلا نو صحابه عرض کہ یا رسول الله ولې دا مصیبت تیس نبی علیه السلام تو فرمای او هر ناخوخه واقعیا هر ناخوخه واقعیا دا مصیبت ته لکه مثال په تور بجلی لاړه نو دا یو مصیبت ته یو تکلیف ته تو انا لله و انا الیه راجعون الله په دا اجر درکې کمیس ته وشریدو ته خفه شو پدې کنه نو دا یو مصیبت ته چې تا انا لله و انا الیه راجعون الله په تعالی او د دې کلمې دا برکت یو خزله ته سکون ملاوي چې سړی په مانت وي دویم نمبر خدای به تخکل بدل ور کوي که بدل ممکن نو بدل به ور کوي که بدل ممکن نه وي نو الله تبارک وتعالى د بل شي په مقابله کې بل شي ور کوي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی زما خاون ابو سلمہ وفات شو نو دې ډیر ځات دیندارو وی نبی علیه السلام ما تډاړو تسلی او تعزیل راو وی راته چې اے ام سلمہ انا لله و انا الیه راجعون ویا خدای پاک بستا د پاره د خولي خاون بندوبستو کی نو د نبی علیه السلام فرمانو مې چې سر بچشم ویم به خو ازله کې مې دوی چې لا د ابو سلمہ نه به سوخوي زکه غړې خولې سړو د ابو سلمہ نه بلا خسوک وی چې عدت می تیر شو نبی علیه السلام راته پیغام د نکاح واستولو نو نبی علیه السلام په نکاح واشتم نو بیا مې جړل چې بالکل نبی علیه السلام رښتیا ویلو بیا مبارک تلا سوک چرته رسی مبارک تنو چې دا کلمات سو کوی نو بدله ولا بیا خدای ور کوي که متبادل خو ور کیږي نه دی بس بل شي